زه ظریف الله ساحیل ستاسو په درنه چوپړ کې تر څو د اجل تږي د ناول دریمه برخه تاسو ته وړاندې کړم. درنو اورېدونکو تاسې دوهمه برخه تر دې ځایه اورېدلې وه. یوه سخته چاودنه وشوه. دغه چاودنه دومره زوروره وه چې هلته نږدې ټولې ودانۍ ولړزولې. د سفارتخانې د ودانۍ نه خو څمه چکني جوړه شوې وه. دغه شپږ پوړیزه ودانۍ د واورو د ډیرۍ په څیر راوغورځېدله. کوم کسان چې په یو څه فاصله کې وه نو لرې وتښتېدل. څوک چې نږدې وه هغوی ته خو هسې هم د مرګ میلمستیا ور په نصیب شوې وه. د سفارتخانې په تالار کې د ناستو اسرائیلي پوځي افسرانو، امریکایي مشاورینو او لوړپوړو چارواکو څه نوم او نښان هم پاتې نه وه. له غوښو څخه یې قیمه جوړه شوې وه او هډوکي یې د اجل د دغه تږي په ګډون ذره شوي وه. قدرمنو اورېدونکو، درېیمه برخه یې له دې ځایه درته پیلوم. نیم ساعت وروسته د هغه کور دروازه چې زرینه پکې قیده وه خلاصه شوه. یو مجاهد زرینې ته نږدې راغی. ویل اوس نو ته کولی شي چې له دې ځایه لاړ شي، ځکه چې موږ مجاهد په خپل هدف کې بریالی شو. د زرینې اعصابو ټکان وخوړ. هېڅ باور یې نه راتله. هغه ښکلی ځوان چې ورسره یې د ژوند څو خوږې شېبې او ورځې سبا کړې وې د سترګو په رپ فنا شوی و. هغې د دغه مجاهدینو له ډلې له یوه څخه وپوښتل، آیا هغه خپل ژوند قربان کړ؟ مجاهد ورته وویل، بېشکه زموږ لپاره ژوند قربانول کومه مسله نه وي، ځکه موږ یې د نیک مقصد لپاره قربانوو. هغه هم په خپله رضا او په خپله خوښه قرباني ورکړې ده. بل مجاهد ویل، څه د نر بچی و، څه په ښه ډول یې بم په موټر کې پټ کړی او اسرائیلي سفارتخانې ته ننوتی و. زموږ د معلوماتو له مخې هلته د یهودیانو سره امریکایي مشاورین او لوړپوړي افسران هم موجود وه چې ټول یې جهنم ته ورسول. زرینه ټیټ سره له هغه خپل هوټل ته لاړه. یو اروپایي هیواد ته تلونکي الوتکه کې ځان له سیټ ترلاسه کړ. هغه پوهېده چې تر سختې څارنې لاندې ده او که تر ټاکلې مودې له لبنان څخه ونه وځي نو څل په سلو کې به د کوم چا د مرمۍ ښکار شي. همدا و چې د شپې د خړې له خپرېدو څخه وړاندې ځان له لبنان څخه ویست. د نړۍ د پیدایښت له پیله تر اوسه بې شمېره جنګونه شوي دي، خو په هر جنګ کې به د ځان وژونکي برید ونه ځنډول شي. د دې ډول بریدونو لومړی مثال په تیره میلادي پیړۍ کې تر سترګو کېږي. دغه ډول برید په لومړي ځل دوهم نړیوال جنګ کې ترسره شوی. هغه وخت جاپاني پیلوټانو په بحر کاهل کې له موجودو امریکایي جنګي الوتکو سره د خپلو الوتکو په جنګولو ټوله نړۍ هک پک کړې وه. یو بل عجیبه حقیقت لا دا دی چې تر اوسه د نړۍ په څومره هیوادونو کې ځان وژونکي بریدونه شوي دي نو 80% کې د امریکا د ګټو خلاف و. په لبنان کې د حزب الله لخوا لومړی د اسرائیلو سفارتخانه او نورې امریکایي لیکې د همدې ځان وژونکو بریدونو له لارې په نښه شوي دي. حزب الله یوازینۍ ډله ده چې وایي زموږ هیواد مه اشغالوئ، زموږ حقوق له موږ څخه مه اخلئ، موږ هم له ترهګرۍ څخه لاس اخلو. هغوی دغه خبره ثابته هم کړه د یهودو ګټو ته تر تاوان اړولو او د اسرائیلو د اشغال څخه د نجات اخیستلو نه وروسته هغوی د ځان وژونکو بریدونو لاره پرېښوده او په صحیح معناو سره یې ثابته کړه چې مسلمانان ترهګر نه دي. خیر، زرینه مات زړه سره بیرته واشنګټن ته راغله. مور یې له لیدو سره څم ترې وپوښتل، څه خبره ده؟ په څېره کې دې د ژور خفګان نښې دي. څنګه واده خو به دې نه وي کړی؟
له کوم نر سره خو به دې ژوند نه وي پیل کړی. مور یې ورته ښه په ژور نظر سره وکتل. که څه هم هغې ترېنه سترګې چپولې، خو پوه شه چې د مور تجربه کارې سترګې یې په ډېر څه پوه شوي دي. زرینې په ژړغوني غږ په داسې حال کې چې سر پرې ګرځېده پر کوچ کېناسته او مور ته یې وویل: هو، د هغه سره زما اړیکه وه. زه له هغه سره ډېره مخکې لاړم، خو هغه ځان ډېر شاته وغورځولو. زه اوس له هغه نه نفرت لرم. نفرت؟ مور یې ورته د مسکا په حال کې ویل: ولې له هغه سره دې جنګ کړی دی؟ مه خفه کېږه. که هغه عیسوي وي نو زمونږ خپل سړی دی، ضرور به بیرته راستنېږي، او که مسلمان وي نو دوکهباز دی. زرینې ته د مور دغه خبرو سخته صدمه ورسوله او په وازو سترګو یې لا هم مور ته کتل. مور یې خبرې لا پسې اوږدې کړې. ما درته نه وویلې چې ګوره کله هم د کوم مسلمان له لاسه دوکه نه شي. وایه هغه څوک دی؟ زرینې په ډېر غم سره وویل: که هر څوک وي اوس نشته. مور یې په قهرجنه لهجه ورته وویل: یعنی زما د پوهاولو سره سره تا بیا هم له یو مسلمان سره اړیکه ونیوله؟ زرینې ورته ویل چې څه کېدل هغه خو وشول، اوس د هغه ذکر مه چېړه، ما ته پرې تکلیف رسېږي. دې فکر به سخته ځوروله چې حبیب ته یې خپل هر څه په ډېره مینه او سخاوت سره ورکول، خو هغه یې هېڅ قدر او د ښکلي او نازک بدن توهین یې ورته وکړ. دا په ژوند کې د زرینې لومړۍ مینه وه، هغې کې هم پاتې راغله. هغه د لومړۍ مینې دغه ناکامي یې له زغمه وتې وه او په هیڅ کار کې یې زړه نه لګېده. له دفتره یې اوږده رخصتي واخیسته او په کور کېناسته. له ځان سره یې هوډ وکړ چې هیڅ سیل، تفریح او ساعت تېري به نه کوي او له دې نړۍ به بېزاره اوسي. خو د کور څلورو دیوالونو کې د یوازیتوب قید یې د لومړۍ مینې درد لا نور هم زیات کړ. زرینې څو تنه انډیوالان هم درلودل چې کله کله به یې هغې ته زنګ واهه. زیاترو به یې د پوهولو په خاطر ورته ویل: زرینې ډارلینګ، خپله ستونزه له ما سره ولې نه شریکوې؟ که نه ګوره یوازیتوب به دې ووژني. کم آن له ژوند نه خو خوند واخله. په ژوندانه کې داسې ناشونې ده چې سړی د له نړیوالو څخه ځان ګوښه کړي. له هغوی سره لیدل کتل، ناسته ولاړه لازمي خبره ده او بیا دنده پر مخ بیول هم اړین وي. په امریکا کې د هغې ټول ملګري او انډیوالان یا یهود وو او یا هم عیسویان. زرینې له دوی سره دوستي کوله، خو مینه یې ورسره نه شوه کولی او د هیڅ یو لور ته یې میلان نه درلود. څه موده وروسته په بوسنیا کې د مسلمانانو عام وژنه پیل شوه. د ورځپاڼې مسؤل هغه دفتر ته ورغوښته او ورڅخه یې وپوښتل: آیا آمده یې چې بوسنیا ته د خبریالۍ لپاره لاړه شې؟ زرینې ورسره ومنله. د 1992 میلادي کال د مارچ پر لومړۍ نیټه د بوسنیا مسلمانانو خپلواکي ترلاسه کړه. یوګوسلاویا د دوی ازادي ونه منله. هغوی د خپل فوز په ذریعه د سربیایي اقلیت سره مرسته وکړه. له هغې وروسته د مسلمانانو عام وژنه پیل شوه. هغه راپور چې زرینې هغه ځای ته له ورتلو وروسته لیکلی و، د هغې له مخې سربازانو په 120 ورځو کې تقریبا 80,000 مسلمانان وژلي وه، یعنی هره ورځ 1500 تنه وژل شوي وه. هغې ور اضافه کړې وه چې امریکا او اروپایي ټولنه په دې معامله کې بیخي خاموشه دي. د سربیا پخوانی ولسمشر میلاد سوچ د انسان په بڼه یو وحشي حیوان و او د مسلمانانو د سر او مال ستر دښمن و. هغه د سربازانو د خوشحالولو او بیا د واک پر ګدۍ د کېناستلو په خاطر په مسلمانانو باندې د ظلم او وحشت تر وروستي بریده ورغی. له دې څخه به د ظلم نوره څه انتها وي چې هغوی به مسلمانانو بندیانو ته په ډوډۍ کې د چینجي اچولو نه وروسته په هغوی باندې په زوره خوړله.
د څښلو په اوبو کې زهر ګډ کړل چې له امله یې په زرګونه مسلمانان د مرګ میلمانه شول. همدارنګه تقریبا 10 لکه مسلمانان له خپلو پلارنیو کورونو څخه ایستلو ته اړ شول. زرینې د زغرب په سیمه کې په سلګونو تنه په یوه پنجره کې بند ولیده. دغه ډول ډېرې پنجرې وې چې ټولې پر یو بل ګډې وډې پرتې وي او په هره پنجره کې تر 1000 پورې کسان ورغورځول شوي وو. زرینې د خپل اخبار له لارې د ملګرو ملتونو څخه وغوښتل ترڅو د څېړنو لپاره یو کمیسیون جوړ او جنگي مجرمین محکمه کړي. همدغه امریکایي اخبار و چې دا خبرې د نړۍ لر او بر ته ورسولې، خو هیڅ ګټه یې ونه کړه او دښمن لا هم لګیا و خپل عملیات یې ترسره کول. ملګري ملتونه د بشري حقونو کوم سازمان یا اروپایي ټولنه هیڅ یوه د مسلمانانو د مرستې لپاره رانغله. دغه عملیاتو کې په لکونو مسلمانان ووژل شول. د دوی له ډلې څخه زیاتره یې حلال شوي وو. 2,80,000 مسلمانان د وهلو ټکولو او نور ډول ډول زورونو په وسیله وژل شوي وو. 2,500 جماعتونه شهید شوي وو او 80 دیني مدرسې د اور د لمبو لاندې راغلي وي. له 110 آبادو سیمو له ډلې څخه په 80 سیمو کې د مسلمانانو جرړې له منځه یوړل شوې. د بوسنیا په مسلمانانو یو ناورین راغلی و چې نه یې پوځي ځواک درلود، نه وسلې او نه هم د کوم اسلامي هیواد مرسته ورسره وه. البته ټول اسلامي هیوادونه د هغوی په حمایت کې ضرور غږېدل. هغوی ټولو قانوني لاره غوره کړې وه. نړیوالې محکمې ته یې دوسیه وړله، خو په دغسې مسایلو کې خبرې کیږي. تر کلونو کلونو دوسیې چلیږي، اما تر څو چې انصاف حاصلیږي د انصاف غوښتونکي خلک له دې نړۍ څخه رخصت شوي وي. د بوسنیا د مسلمانانو بېوسۍ دا وښوده هر هغه هیواد چې د پوځي ځواک او وسلو څخه بې برخې وي نو د بېوسه او مجبوره ځناورو په څیر به د مرګ ګومۍ ته غورځول کیږي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د رسنیو خبریالان او عکاسان بوسنیا ته راغلي وو. هغوی به د 4 کسیزه او یا 6 کسیزه ډلو په بڼه بیلابیلو سیمو ته تلل. دغه وخت به سربیایي پوځیان د دوی سره د ساتونکو په توګه عمله وو. یو ماښام زرینه په هوټل کې خپلې کوټې ته ننوتله. کله چې غوښتل په کیلي دروازه خلاصه کړي نو کتل یې چې دروازه له مخکې خلاصه ده. فکر ورولید چې تړلې دروازه څنګه خلاصه شوې ده. زرینې دروازه لږه غوندې خلاصه کړه او په غلي آواز یې وویل، دننه څوک دی؟ دننه ژوره چوپتیا خوره وه. هیڅ ځواب یې وانه وریده. هغې دروازه په پوره ډول خلاصه او کوټې ته وردننه شوه. دغه وخت بهر د ماښام سوري خپل وزرونه خواره کړي. د ننه تپه تیاره وه. هغې غوښتل چې ګروپ ولګوي. دا وخت د شاوخوا د ډب اواز شو. مخکې له دې چې هغه چغه ووهي کوم چا د خپلو مټو په زور له ټینګ نیولو وروسته په یوه لاس د هغې خوله وربنده کړه. دا وخت د زرینې تر غوږونو داسې غږ شو، د خدای لپاره شور مه جوړوه، زه دې دښمن نه یم، ته خوندي یې، زما لخوا هېڅ تاوان نه در رسیږي. زرینې ورته د هوکړې په ډول سر وخوځوه. هغه کس یې له خولې څخه لاس اخوا کړ. زرینې چې مخ شاته واړوه نو ګوري چې یو دنګ هډور ځوان ولاړ دی. د هغه ویښتان ګډ وډ، کالي یې شکېدلي او یو مټ یې په وینو رنګ وه. زرینې یې په لیدو ورڅخه وپوښتل، څوک یې؟ دننه څنګه راغلی؟ ما خو دروازه بنده کړې وه. ځوان ورته ویل، ما ته د قلف شوو دروازو او سیفونو د خلاصولو چل زده دی. زرینې زړه نازړه وویل، آیا پوهیږي دلته په سیف کې ما ډیر مال قلف کړی دی؟ هغه ویل،
د خدای لپاره پر ما بدګمانه کېږه مه. زه دلته د کومې ډاکې دپاره نه یم راغلی، بلکې د خپل ژوند د ژغورلو لپاره پټ شوی یم. دا ګوره زما پر مټ ګولۍ لګېدلې ده. د خدای شکر دی چې ګولۍ له لګېدو وروسته ووته. زخم ژور نه دی. زرینې وپوښتل ستا دښمن څوک دی؟ هغه ځوان وویل سربي وګړي او سربي پوځیان. هغوی زما د کورنۍ یو غړی ووژه او زموږ کور ته یې اور واچوه. ما په ډېر مشکل خپل ژوند وژغوره او تر دې ځایه راغلم. بیا زرینې په ډېرې همدردۍ او پریشانۍ سره ترې وپوښتل آیا ته به دلته وژغورل شې؟ که دښمن دې ستا په لټه کې تر دې ځایه راشي نو په دې کوټه کې به څنګه پټ شې؟ ځوان وویل د دې ځای سربیان ما نه پېژني. زه له یوګوسلاویا څخه راغلی یم. کله چې د کورنۍ د غړو لیدو لپاره کور ته ورغلم ناڅاپي برید وشو. ما سره وسله نه وه، ځکه نو پټ شوم او په خپلو سترګو مې د کورنۍ یو غړی د مرګ کندې ته د لوېدو په حال کې ولیده. کله چې له هغه ځایه راپتېښته شوم نو هغوی پر ما هم ډزې وکړې. ګولۍ زما له مټ نه معمولي تېره شوه. هغوی زه مخامخ ونه لیدم. زه باور لرم هغوی به مې د یو مسلمان په حیث هېڅ ونه پېژني، خو که هغه په ویلو کې چپ شو او ژبه یې ودرېده. زرینې ترې وپوښتل وایه مخکې وایه، که ته زما سره مرسته وکړې نو هغوی به پر ما د مسلمان ګمان هم ونه کړي. زرینې ویل زه له تا سره څه مرسته کولی شم؟ زه فکر کوم چې تاسو ټول خبریالان یا عیسویان او یا هم یهودیان. آیا زه ستا د دین په هکله پوښتلی شم؟ زرینې په ډېره غمجنه لهجه وویل زما دین نه هم سمه سلاته جوړه ده. پلار مې اول مسلمان و، بیا مې مور عیسوي کړ. په هر حال ته داسې فرض کړه چې زه عیسوی یم. بیا خو به ستا سره د غاړه کولو لپاره صلیب هم وي. زرینې ویل هو نو بیا که زه صلیب په غاړه کړم نو هر سړی به داسې ګڼي لکه زه چې عیسوي یم. د زرینې پر سینه یو صلیب پروت و. هغه یې په لاس کې راپورته کړ. بیا یې ورته وکتل او دغه ځوان ته یې وویل ډېر ښه نظر دې دی، ته رښتیا هم داسې ژغورل کېدی شي.